سلامونه او وخت مو پخیر. ملګرو، د مولوي سمیع الله ریحان په مړینه ډېر زیات خواشینی او خفه یم. ملګرو، دا خبر څومره وسه کېږي دومره یې شیر کړه تر څو چې هغه طالب ته ورسېږي کوم چې دغه وژلی دی. ډېر زیات پرې خفه یم. د مولوي سمیع الله ریحان په مخ تاسو خپله هم کتلی شئ چې د محمد ټاپه ده. آیا دا اوس کافر دی؟ نو ملګرو، ډېر زیات خواشینی او خفه یم، ځکه چې زموږ یو مولوي او مفتي صاحب وژني او هغه ځان ته مسلمان وایي او دې ته کافر. ډېر زیات خفه یم ملګرو. همدارنګې د مولوي سمیع الله ریحان هغه څوک چې په کابل کې دیني علماوو څخه او تل به یې په شمشاد تلویزیون کې خلکو ته دیني پوښتنې ځوابولې. آیا اوس دا کافر شو؟ کوم کسان چې زموږ ګران وطن افغانستان ننګ کوي نو هغه به وژل کېږي. نو انشاءالله تعالی دې الله دې ته جنت فردوس نصیب کړي او الله تعالی دې داسې نور او زړور ځوانان په دې هېواد کې نور هم پیدا کړي. د الله په امان.